سلامونه احترامات درنو ملګرو. نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه کولی شو په واتس اپ باندې فنګر پرنټ ولګوو. یعنې که چېرته تاسو یو چا سره چټ کړی وي په اسانۍ سره کولی شئ ستاسو د موبایل چټ یو کس تاسو نه واخلي او هغه وګوري چې تاسو چاته څه لیږلي دي. نو څنګه کولی شو چې دې دپاره فنګر پرنټ ولګوو، یعنې ستاسو د ګوتې نه بغیر به ستاسو واتس اپ نه خلاصېږي. نو نن درته په دې ویډیو کې همدغه د واتس اپ طریقه ښایم چې ډېر په زبردست طریقې سره تاسو کولی شئ خپله ډیټا محفوظ کړئ. نو که چېرته زما چینل مې نه وي سبسکرایب کړی، ټیکنیکل افغان پښتو چینل دی، ټیکنیکل افغان پښتو په یوټیوب کې سرچ کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او زما ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. در سره اول به تاسو لاړ شئ خپل واتس اپ که تاسو نه وي انسټال کړی نو پلی سټور نه به یې ډاونلوډ کړئ، او که چېرته تاسو انسټال کړی وي تاسو سره تیار وي نو تاسو به دلته واتس اپ ورته ولیکئ. کله مو چې واتس اپ ولیکئ نو دلته په بهرنۍ برخه کې اپډیټ لیکلي دي، نو تاسو به خپل واتس اپ چې کوئ دا به اپډیټ کړئ. که چېرته تاسو اپډیټ نه کوئ نو دغه طریقه به کار نه کوي. نو کله مو چې تاسو واتس اپ اپډیټ کړئ بیا به تاسو ورشئ واتس اپ ته، دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ نو دلته په بهرنۍ سر کې به 3 ډاټ لیکلي وي، تاسو ته ښکاري دلته. د هغې څخه وروسته به تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ او بیا به سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ ته به ورشئ. په سیټینګ کې به بیا بهرنۍ په سر کې چې کوم دی اکاونټ ته به ورشئ، په اکاونټ به کلیک کړئ. کله مو چې په اکاونټ باندې کلیک کړئ نو بیا په بهرنۍ سر کې دلته لیکلي وي پرایویسي، نو بیا به په پرایویسي باندې کله چې مو کلیک کړئ نو دلته په آخرنۍ برخه کې لیکلي دي فنګر پرنټ لاک، نو پر دې به کلیک کړئ. نو دلته لیکلي دي آن لاک وذ فنګر پرنټ، دا به تاسو آن کړئ. کله چې آن کړئ نو دلته تاسو نه د هغه ګوتې نشان غواړي چې کوم تاسو غواړئ دغه ورباندې خپل ګوتې نشان، یعنې تاسو فنګر لاک دلته لګولی شئ. دلته اوکې شو، تاسو ولیدل چې دلته فنګر پرنټ اپلای شو. دلته لیکلي اټومیټیکلی لاک امیډیټلی په جلدي سره ډېر زیات په تیزۍ سره، یعنې چې څنګه تاسو واتس اپ آن کوئ بیرته دستي لاک شي. افټر 1 منټ، 1 منټ وروسته، افټر 30 منټ د 30 دقیقو وروسته دی دا لاک شي. که چېرته تاسو غواړئ چې ان لاک یې کړئ نو بهرنۍ بیرته ان لاک وذ فنګر پرنټ دا به آف کړئ. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو واتس اپ لاک کړئ فنګر پرنټ د لارې. نو اوس زه ګورو یا چې دا عملي شوی دی ورباندې که نه. ورځو په واتس اپ باندې دوباره کلیک کوو، ګورئ ټچ اینډ فنګر پرنټ سینسر. نو تاسو کولی شئ چې واتس اپ په دغه طریقه باندې لاک کړئ. هیڅوک نشي کولی چې ستاسو واتس اپ ته رسیدګي وکړي، هغه میسیجونه چې تاسو نورو خلکو ته لیږلي هغه وګوري. په ډېر زبردسته طریقه خپل میسیجونه تاسو لاک کولی شئ، واتس اپ لاک کولی شئ. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که چېرته خوښه شوې وي زما ویډیو سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، او نور زبردست ویډیوګانې په ټیکنیکل افغان چینل کې تاسو لیدلی شئ. ورشئ هلته